السلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم السلام. ته خو سم دم را روان یې چې زه دې ولیدم ګوټ شوې دا ولې؟ حاجي صاحب خبر شوی ما چې دې ځل دې ګوره ډېره ښایسته جوټه اخیستې ده. او ماشاءالله ماشاءالله مړه بس خلکو پکې را سنګړه پیچه کوله که نه چا وي ما ورګه زه مې در ونه تپوس کوم او پیسې در کوم بس په خپله یوازې مې راوستم په یوازې کومه. حاجي صاحب یو ډاکټر ته تللی وم او دا خپې مې ډېرې زیات درد کوي نو ډاکټر راته ولیکل چې د میخې دا خپې وخوره. سړیه خو په ساده الفاظو کې راته ووایه چې د میخې خپې دې په کار دي نو در به کړمه نو اوس دې پکې دا ډاکټر هم راوستې چې ډاکټر راته خپې دې کړي که دا داسې وخت دا څاروي به دا ډاکټران ختم کړي چا ته به مازغري کړي او چا ته به یې نه لیکي ته والله چې لوزګارې. حاجي صاحب الله دې په ایمان خوشحاله کړه همدغه خبره مې کوله. ښه زه غارمه دي غارمه ځان هم مه تنګوم هم خپې به در کړم د ځه صحیح ده ځه. سلام علیکم. قرباني خو ما کړې ده ثواب په نیت ته خپې به تاله در کوي خبره نه ده. لو آ گئی قربانی لو آ گئی قربانی. وای خدای په خیر بچې په خیر. خیر حاجي صاحب حاجي صاحب په خیر څنګه چل دی ښې؟ خیر حاجي ټیک ټاک. حاجي صاحب خبر شوی م چې پنجابی جوټه دې راوستې ده. یاره بچې داسې جوټه مې راوستې چې توبه او پلیت لاس پیداوالونه دي یاره 50 منه به زما په خیال. حاجي صاحب الله دې قرباني قبوله کړه خو د بیبي کلیجي ډېره زیاته خوښه ده او ما له مازغو جبه راکې زما هغه ډېر زیات خوښ دي. و بچې نو ما خو راوستې د ثواب په نیت ته که نه قرباني څه ته وي خو تاسو له بې در کومه که نه ټیک ته زه کلیجي او جبه او مازغه دا ستا شو ځه ښه زه ټیک ته حاجي صاحب خو ګوره هېر مې نه کې ها. نه 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 به مېرېږي ځه الله دې مل شه په مخه دې خوشحاله کړه ځه ځه. خیر حاجي صاحب په خیر. سلام علیکم. څنګه په خیر ښې جوړې خرغان ډېر دي غول د باندې خیر څنګه طبیعت ته ښه دی؟ بس دا الله احسان دې زویه بس خیر خیریت دی. حاجي صاحب زه خو تا پسې در روان وم که نه. ولې بچیه خیر شه؟ حاجي صاحب که خیر د اختر سبا اختر مونځ مې ستاسو په ځای کې. ولې نه بچې ولې نه راځه زه به راباندې یخې اوبه م وڅکم شربت به راباندې وڅکم ښه. حاجي صاحب کور کې د وړو مور نه ده د هغې لرې ډېر زیات خوښ دی او پړبوس په ما له راکې. ولې کور کې تاسو بیل شوي یې څه د وړو مور دې بیله ده او ته بیل یې هغې له لرې غم کې او ځان له د پړپوس غم کې. نه حاجي صاحب دواړه شریک یو او بس کټو یم بیله بیله خوښه ده. ښه بچې لکه غریبي دې نه ده خوښه ښه داسې کار وکړه سهار وختي بچې ګاډۍ رازغلوه چې بس لرې پړپوس وړې ښه. او ځه حاجي صاحب الله دې خوشحاله کړه. هو دا خو ستا جي را روان دی دی دې خیر وکړي چې څنګه چل دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد جي په خیره دې ستړی مه شې. قیصر خانه څنګه ته خوار کال قرباني نیسې سخت کال دې نیولې ده که نه؟ او ماشاءالله استاد جي ما قرباني نیولې ده که خیرې او کوم به دا ځل هم قرباني کوم ښه غټه جوټه مې راوستې ده. ښه زه خو ستا سره محلې استاد جي ما خو هغه سرمن چاله ورنه کې. او استاد جي ما ته پته ده سرمن خو ستاسو حق دی دا خو به خامخا تاسو له درکوو او چې څوک یې هم نه ورکوي نو هغه بسې زیاتې کوي دا خو قرباني هم وایي دغې ته زه به تاسو له انشاءالله سرمن به سهار وختي تاسو ته حاضروي. زمونږ خو یو کال او بل کال دې ته کاتي خو چې سرمن چاله ورنه کې. نه نه استاد جي دا خو ستاسو حق دی په کار خو مونږ له دا را استاد چې مونږ تاسو سره د خپلې خولې نوړې هم نیمه کوو ستاسو په مونږ باندې دومره حق دی تاسو مونږ له ماشومانو ته سبق ښیئ تاسو زمونږ جنازې کوئ تاسو ته مونږ ته سیده لار ښیئ استاد جي ستاسو مونږ سره ډېر حق دی. و دا جیګوله دا بچي خلکه د کمې ورځې دپاره غواړي چې د پلار مټې جوړ شي تا ته ما نه وي چې دا کارونه مه کوه زه یم که نه زه به له کارونه کومه که نه. هله بچې چې ته رالې چې هغه میخه سبا قرباني وکړو د خیر او ګاونډیانو له یې ورکړو. دا جیګوله د څه میخه اخو د قربانۍ نه مخکې تقسیم شوې ده ما تا به که خیرې بینډۍ خورو. څنګه دې تسخیم که ما خو پیکه که نه دا جیګوله په لار را روان ومه چا وی ماله به سرمن راکې چا وی ماله به خپې راکې چا وی زما لرې پړپوس په کار دی چا وی زما اینو ګردې په کار دی او چا وی زما یو شی او چې بس میخه خو دغه وچې ختمه شوه.